د کابل په چهارسیاب ولسوالۍ کې یو شمېر بزګران سږنو ورښتونو ته خوشحاله دي او یو شمېر هغه چې د ډېرو ورښتونو له امله یې کروندو ته زیان رسېدلی وایي سږکال له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. خیال محمد هغه بزګر دی چې شاوخوا 14 کاله کېږي په کروندو بوخت دی. نوموړی وایي تېر کال یې د وچکالۍ له امله فصلونه وچ شوي وو، خو سږکال یې فصلونه ډېر ښه دي. یاره بېزاره که هغه یې ورسوو بیخي ګټه ورسوله. فروز کې فصلونه غونډ وچ شو. هغلته ما کرلي وو ابار ځای کې هغه کرلي پاک وچ شو. بانجان مې کرلي، کرښه مې کرلي، غونډې وچې شوې. څه کال مې بیا غنم دی کرلی. بلکل هسې فصلونه دي مې خدای بلکل صحیح دي. شکر الحمدلله سږکال وچکالي ختمه ده او سالي ده، بارانونه فایده هم کړې، تاوانونه هم کړي دي. یعنې په دې علاقه یې تاوان نه ده کړی خدای فضله، په دې علاقه یې ټوله فایده رسولې ده. د کابل په چهارسیاب ولسوالۍ کې ډېری بزګران رومي بانجان، کچالو، پیاز او غنم کري. دوی وایي سږنو زیاتو ورښتونو د دوی غنم او زردالو خراب کړي دي. فضل د خدای سیلاب میلاب نه ده راوتلی او د غنمو ته لږ نقصان رسولی ده. یو رقم سرخی مرض ورته وایي، دغه مرض غنمو ته اچولی، بانجان یې سره کړي دي، یو رقم د غنم یې سره کړي دي. سرخی مرض ورته وایي. او دغلته دغه موږ خو کار د زردالو کې او د زردالو م یخ ووهل، بینه یې ویوړل، بوی تله ایستی. ګټه خو یې دغو ته رسولی چې اوبه یې پرېمانه کړي او نورو د بازارات تاوان دا رسولی، زردالو خلاص ولو، غنم هم سرخي وکوله، مرض یې وکړو په باندې سرخي ورته وایي. پوه شولې. د کرنې وزارت که څه هم چې څو ورځې وړاندې خبر ورکړی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې به له بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو او نورو اړینو توکو مرستې وکړي، خو د چهارسیاب ولسوالۍ د چهل دختران کلي اوسېدونکي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته ویالې جوړې شي، ځکه د دوی په خبره د کم ورښت پر مهال هم له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دلته خو د دغې سیمې بیاله ډېره خرابه دی، بیاله یې خرابه دی، ټوله په غره کې راغلې دی چې داسې کم زره ورښت هم وشي نو هغه د بې نه وړي. بیا په جمعو هفتو هلته دغه خلک ورځي هغه جوړوي، نو عمده مشکل یې دغه دی. او نوره چې اصلاح شوي تخمونه ورکړي، خلک ډېر ضعیف دي او غریب دي چې کوټونه دغه شیان ورته ورکړي، نو دغه په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالي د بزګرانو پر وړاندې لویه ستونزه وه او د اوبو له سخت کمښت څخه یې شکایتونه کول، خو روان کال بیا د ډیرو سختو ورښتونو له امله چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راووتل، خلکو ته یې ډېر درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. عزت الله احمدزی، CGTN پښتو، کابل.